سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې روغ او جوړه اوسئ. خپله کورنۍ سره مو یو ګرمه صمیمانه فضا کې مو وخت پیل کړی اوسي. بیا هم زه بهشته سعید تاسو په خدمت کې یم د یو نوی موضوع او نوی درس سره. زموږ د نن ورځې درس ده وحی. موږ په تیر درس کې ویلي وو کله چې الله تعالی غواړي یو انسان ته لارښوونه وکړي نو هغې ته کتاب رالیږي او کتاب پیغمبر ته رالیږل کیږي. له الله تعالی څخه تر پیغمبره پورې کتاب رسیدلو لارې یا هم کتاب رسیدلو لارې ته تاسو په نظر څه وایي؟ وحی. نن موږ د وحی په باره کې معلومات ترلاسه کوو. په کومو برخو کې موږ د وحی معلومات ترلاسه کوو؟ اول باید د وحی په معنا او په تعریف باندې پوه شو. دویم د وحی د ثبوت دلیل چې البته د دوه مخې نه یعنی نقلي دلیل او عقلي دلیل لري، دواړه باندې موږ انشاءالله پوهیږو. درېیمې ده پر وحی د ایمان لرلو حکم چې حکم یې څه ده، باید سره په کوم طریقه باندې ایمان ولرو او د وحی ډولونه دي چې هر یوې به انشاءالله ورباندې بحث او موږ او تاسو ورباندې تشریح او بحث کوو. لومړی راځو د وحی تعریف. وحی څه ته ویل کیږي؟ وحی په مختلفو معناګانو کې استعماله کیږي، لکه پیغام، امر، اشاره، الهام او داسې نور معناګانې کې وحی استعماله کیږي. خو دلته معنا د وحی عبارت له هغه الفاظ، هغه کلام، هغه لارښوونې څخه ده چې الله تعالی له لورې نه خپل نبي ته کیږي یا هم خپل رسول ته کیږي د جبرائیل امین په واسطه یا هم مستقیمه ډول باندې. وحی هغه وینا یا هغه لارښوونه ته ویل کیږي چې الله تعالی له لورې نه خپل پیغمبر ته یا هم خپل نبي ته کیږي. دویم د وحی د ثبوت دلیل، البته دوه دلیل موږ دلته لرو. لومړی نقلي دلیل ده چې الله تعالی په قرآن کریم کې وایي وکلم الله موسی تکلیما، یعنی ما د موسی علیه السلام سره خبرې وکړه. د دغه خبرې کیفیت او طریقه موږ ته معلومه نه ده چې په مستقیمه شکل باندې خبرې ورسره کړې یا هم د پردې له شاتې نه. خو په دغه مبارک آیت کې ښکاره ویل شوی ده چې الله تعالی د موسی علیه السلام سره خبرې کړې ده او دغه خبرې یو د وحی دلیل څخه شمیرل کیږي. دویم نقلي یا هم عقلي دلیل. عقلي دلیل د وحی کله چې موږ وایو الله تعالی شتون لري، قدرت او عظمت لري، پیغمبر ټاکلی ده، نو وحی هرومرو کړی ده. بغیر له وحی نه پیغمبر ټاکلی شوی کیږي او نه هم ورته کتاب راستول کیږي. نو هرومرو په دغه منځ کې یو طریقه یا هم یو ارتباط و چې پیغمبر ته هدایت کول او هدایت پیغمبر نورو خلق ته رسوله. نو همدغه طریقې ته وحی ویل کیږي د سالم انسان په نظر باندې. پر وحی باندې د ایمان حکم یې څه ده؟ کله چې موږ وایو الله تعالی په خپل پیغمبر باندې وحی کوي، نو موږ وحی آسماني کتابونه شاید اوسېدلی شي یا هم نور احکام یا هم نور لارښوونې هم اوسېدلی شي. نو کله چې د الله تعالی په لارښوونو باندې موږ عمل کوو ایمان لرو، په آسماني کتابونو باندې عمل کوو ایمان لرو، په پیغمبر باندې موږ ایمان لرو، نو د هغې په وحی باندې هم ایمان، پوره عقیده او باور لرو چې الله تعالی خپل پیغمبرانو ته وحی کوي او پیغمبران دغه وحی نورو خلکو ته رسوي. د وحی ډولونه. ګرانو زده کوونکو، په کتاب کې تاسو ته درې طریقه یا هم درې ډوله د وحی ویلې ده، خو یو طریقه زه به تاسو ته لیکم چې څلورمه طریقه ده. هر یو باندې انشاءالله بحث کوو. لومړی ده الهام. د پیغمبر د نبی په زړه کې هسې خبرې راوړل یا هم ګرځول چې هغه مطمئني ده او د الله تعالی لخوا کیږي. یعنې د عادي انسانان دغه صفت نه لري، عادي انسانان دغه صفت څخه لرې ده. یوازې پیغمبران خپل زړه کې الهام کېدل او په دې باندې پوهېدل چې مثلا دغه مسله یا هم دغه خبرې خلکو ته رسوم دغه صحیح ده او پکې مشکل او ستونزه یا هم ممانعت نشته. دویمه ده صادقه رویا یا هم رښتینې خوبونه. پیغمبرانو ته رښتینې خوبونه الله تعالی ښکاره کول تر څو چې خلک ته یا هم د راتلونکي باره کې خلک ته لارښوونه وکړي، لکه د ابراهیم علیه السلام خوب چې خپل زوی حضرت اسماعیل ذبیح الله ذبح وکړي. دا هم یو الهي امتحان و چې په خوب کې حضرت ابراهیم علیه السلام ته یې ورښکاره کړی و. د ملایکې په واسطه
یا هم د ملایکه خپل شکل باندې ظاهره کېدل او خپل شکل سره راتله او د پیغمبر سلام سره یا د نور انبیاء علیه السلام سره خبرې کول د الله تعالی پیغام یا هم خبر ورته رسول. ځینې وختونه خپل شکل بدلول لکه عادي انسان غوندې هم راتله او نور انبیاء سره یا هم خلکو سره خبرې کول او الله تعالی پیغام او دستور نبی ته رسول او نور خلکو هم هغه لیدل چې راغلی و خو یوازې پیغمبران پوهېدل چې مثلا دا جبرائیل امین ده موږ د وحی لپاره راغلی ده. څلورمه طریقه یا هم څلورمه نمونه د وحی چې ده جرس ده. جرس د زنګ یا هم د ټکان غږ اورېدلو ته وایي او دا یې تر ټولو سخته او سنګینه طریقه د وحی ده. د دې په باره کې زه به تاسو ته یو حکایت وایم. یو ورځ حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې د خپل اصحابو کرام سره ناسته و چې حضرت جبرائیل امین ورته د جرس په شکل باندې وحی راوړه. صحابه کرام وایي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې لرزه یا هم تبه راغله له ټول ځان څخه یې حرق یا هم تبه لرزه درلودل ځکه چې دا یو ډیره سنګینه او سخته طریقه وحی ده. دویم مثال حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې لور ته روان و په خپل اوښ باندې سوار د الله تعالی لخوا ورباندې وحی وشو د جرس په طریقه باندې او دغه وحی دومره سنګینه و چې خپله اوښ یې په ځمکه کېناستل او د دغې وحی د سنګیني څخه یې یعنې څه وکړو یو ښکاره نمونه یې موږ ته وړاندې کړه چې اته اوښ د دغې جرس یا هم د دغې نمونې د وړلو یا هم سختي د وړلو توان نه لري. راځئ ګرانو زده کوونکو یو لنډه جمعبندي به کوو. وحی امر کول پیغام رسول ته ویل کیږي او په اصطلاح کې هغه امر ده چې د الله تعالی لخوا خپل نبی یا پیغمبر ته کیږي او وحی ثبوت په قرآن کریم کې نقلي شکل باندې هم راغلی ده او سالمه عقل هم مني وحی حقیقت لري. موږ ورباندې ایمان لرو. ایمان لرل حکم موږ باندې فرض ده او وحی څلور ډوله ده: الهام، صادقه رویه، د ملایکې په واسطه او جرس. انشاءالله چې تاسو درس باندې پوه شوي اوسئ. تاسو کورنۍ دنده ده د وحی تعریف او مهم موضوعات یادول او نوي درس ته آمادګي نیول چې زموږ نوي درس د پر انبیاو او رسولانو باندې ایمان لرل. تر بله جلسې پورې چې زه بیا هم تاسو ګرانه خدمت کې حاضره کیږم. ښه وخت تاسو ته غواړم. خدای په امان. الله مو مل شه.